نور چې نه لم داسې هغه را باندې راغی چې یو ورځ کې نه لږ ته لاړم دوی ته مې کړل مازار شلغم پاڼې وخورئ چې دغې باندې ماړه شي ډوډۍ خو نشته دغه وخورئ احتیان داسې مې هم کړل چې کې نه لږ ته تللې وم چې راغلل دوی ته مې کړل وایي ډوډۍ دغه شلغمو پاڼې وخورئ نو ډوډۍ د کمه کم درته کوم کور کې زه ناست یم دغه اتاق تاسې وګورئ چې دغه خور اوسېږي د اتاق حالات ورته وښیم دا د اتاق حل دی دغه خور اوسېږي او دغه حوضمندو دغه دوه بچي دي دغه دوه لورګانې دي نور خورې خاوند دی چېرته دی خاوند مې دا 3 کاله کېږي چې مړی ژوندی ورک دی او دغه دوه بچیان مې دي او دغه کوټه ده او دغه هغه دی او ډېر سخته هغه را باندې تېرېږي نور زندګي مې ډېره خرابه ده معلومات یې نشته دی چې دغه ځای کې دی مړی ژوندی ورته چې یا مړ دی یا ژوندی دی دونه خبرې راته نه راځي نه 3 کاله کېږي چې مړی ژوندی خو دا څوک چې پاخه کې راته پاخه کې راولېږي چې دوی چې نه لري دا ګاونډیان نور چې نه لري داسې هغه را باندې راغی چې یو ورځ کې نه لږ ته لاړم دوی ته مې کړل مازار شلغم پاڼې وخورئ چې دغې باندې ماړه شي ډوډۍ خو نشته دغه وخورئ احتیان داسې مې هم کړل چې کې نه لږ ته تللې وم چې راغلل دوی ته مې کړل وایي ډوډۍ دغه شلغمو پاڼې وخورئ نو ډوډۍ د کمه کم درته وی هلته چې راغلم یو کور ته مې ولګېد هغې ویل موږ نه ده پخ کړې نوران داسې جړلې راته دواړو جړل کالي د خپلو خپلوان دا ګاونډیان یې راکوي نو څنګه وکړم دغه لورګانې مې هغه کوم چې که څوک د چا تبه یې ورکوي چې چا تبه نه یې ورکوي همداسې ولګې تندې تېروي ولې نه جاړي خو څنګه وکړم د کمه کم نه د خپلو خپلوان چې داسې وخت کې څوک چا سره مرسته کوي هېڅوک نه کوي هېڅوک مرسته نه هغه چې ولګې تندې داسې تېرې شوي دي دغه راته داسې جاړي وایي ما ته ډوډۍ ما عزت ته کمه کمه دغه مخکې راته یادېږي زموږ پلار نو څه شو ما عزت څخه مخ مړی ژوندی ورک دی وایي څنګه د خلکو پلارونه شته د زموږ نشته دی د پلار تپوس کوي هو دغه یې کوي دغه لا نه پوهېږي هغه یې کوي د دې پلار په یادېږي د دې په یادېږي که نه دغه لوړه وه دغه 5 میاشتنۍ وه او هغه لږ غټه وه هغه خپل په نیشه باندې به و چېرته به خو د دی به هغه کېدل چې دا زموږ پلار دی خو داسې وایي که نه چې څنګه د خلکو پلار شته زموږ نشته دی زموږ پلار نه څه شو عزتمندو د دغې ماشومانو پلار دا 3 کاله کېږي چې ژوندی او مړی ورک دی په دې اتاق کې اوسېږي به دا ګاونډیانې چې څه پاخۍ ورته لږ ورکوي په چا پلار دې یادېږي هو په چا ستا پلار دې یادېږي بچا پلار دې غواړي چې راشي غواړي نو زموندو بس ماشومان دي چې د بل ماشوم پلار وګوري چې هغوی سره مینه وکړي محبت وکړي ویې نازوي یا څه ورته راوړي نو دا هم ماشومان دي د دې په زړه کې به یوه خبره راځي چې کاش چې زموږ پلار دی او دا خبر په زړه کې به هم راځي چې زموږ پلار چېرته دی نور نه تپوس کوي یو ورور خورې ما ته یو ورور ویلي و چې دیو ته څه مرسته م راوړې ده ول دغه مرسته در کومه خورې چې هغه پیسې به درکړمه نو چې تو بیا کولی شي خپلوالی زموږ دغه پیسې ورکوم چې تاسې ګواه اوسئ نو عزتمندو دغه پیسې به دغې خور ته ورکړم دغې ماشومانو دپاره یو څه راوړي عزتمندو تاسې ګواه اوسئ دا وخله خورې دا 3,850 روپۍ دي خورې دعاګانې کوه ټول اول تاسې سره بیا دا چا چې کومک کړی دوی سره ټولو سره چې خدای ښه وکړي چې موږ په یاد یو موږ سره کومک وکړو موږ سره هغه وکړو دا د بچیانو هغه یې را سره وکړل عزتمندو تاسې کولی شئ چې په 15 روپۍ د دې ژوند وژغورئ هغه ورونه چې بار دي زموږ زما په ویډیو کې سبسکرایب بټن راځي دغه بټنه سبسکرایب کړئ نور ستاسې د اکاونټ نه به هر میاشت 15 روپۍ زما اکاونټ ته راځي او انشاءالله هغه 15 روپۍ به په دغسې اړمندو او ناچارو کورنۍ باندې به یې سپارم او یو څه به ورته اخلم